خبرې سٹارټ منیر جان د کار سړی د ژوند سړی د مینې او د محبت سړی د ورورولۍ سړی نو ژوند دی انسانان نو په شکل چې وشي نو ښه دی منیره پکار که نه نو وایي دغه د نفرتونو دغه تازاده دا د دې نه هېڅ څوک نه جوړېږي دا انسانان یو او پکار دی زمونږ خپل ژوند کې چې دی انسان شکل اختیار کړو د انسان ژوند طرف ته رجوع وکړو نو د منیر خبره ده چې انسانان ټول منیره څه وایي د خلکو ته به ته څه پیغام ورکوي یاره خلکو ته خو دا پیغام ورکړم وویل چې یاره زما له څو شعرونو مې تاسو ته وویل چې ژوند لکه زما کوه هر چا ته خندا کوه هر چا ته خندا کوه ژوند لکه زما کوه هر چا ته خندا کوه دغسې نیت سپین ساته دغسې رڼا کوه دغسې رڼا ډېر ښه دی او مرګه مسافر یمه مرګه لږه سا کوه مرګه مسافر یمه مرګه لږه سا کوه ستا ارمان به سر نه خوري مورې ته دعا کوه ستا ارمان به سر نه خوري مورې ته دعا کوه زړه چې میینېږي نو ما سره سلا کوه ما سره سلا کوه زړه چې میینېږي نو ما سره سلا کوه مینه که ګناه وي نو مړه دا ګناه نو اول خو دغه ویم چې یاره ستاسو ډېره مننه کوم ډېر وخت هم راکړو او الله هم بیا راوله خو دغه شعر خبره وه چې روانه وه پرې نو دغه شعر خو اول زه دومره علیم سړی نه یم چې زما دغې خبرو ته سوچ لاړ شي اول خو دغه خبره ده چې دغه شعر راغلی بس قافیه او ردیف برابر شو وشو بیا که خلک دغه په امامانو اخلي نو ما ویلي چې زما سره زما په شان څلور جنت ته د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کړه نو 12 هغه شو او یو دی شو نو دا 14 شو او زما سره څلور نو یو زه شو څلور هغه شو 15 شو دا 15 شو دغه خبره خو دې وته خبره ټینګ ورته دغه خو بیخي پاکه شو بیا که دی ما چې څوک یاد کړی دی ځان د امامانو سره په یوه تله کې راولي نو د امامانو ته نشي رسېدی هغه ډېر قیمتي خلک او که زه ځان د هغو سره راولم ما غوندې ګنهګار سړی د هغو سره نشي برابرېدی یو خو دغه خبره شوه چې 15 شو 14 شو خلک وایي چې 4 او 12 نو 4 او 12 ونه شو که نه یو ورسره زه شوم یو ورسره دی شو نو چې یو 4 سره یو زه شوم نو دا 15 شو نو 4 خبره دې مو وکړه امامانو ته خو دا بیخي اشاره نه ده او یو ورسره دی شو او 12 سره امامان شو نو دا خو بیا 14 کېږي نو امامان خو 14 نه دي نو دغه خبره خو بیخي د دې ځای کې پاکي هغه د چا خبره دی چې یعنې مطلب ما چې څه وویل د هغې ذمهوار یم خو تا چې د کوم مطلب واخېسته د هغې ذمهوار نه یم نو دا به یې د خلکو دغه چې کوم غلط سوچ دی هغسې د نفرت رنګ یې ورکړی نو د دې نه هېڅ به ونه شي هېڅ ونه شي بس خو د خلکو په منځ کې به هغه اختلاف بیا بلکل نو د دې نه به څه جوړ شي نفرتونه به تفاله شي یو زمانه نفرت شي څه خبره نه ده خو چې ډېر خلک د یو بل نه نفرت شي دا به ډېر لوی نقصان سپیشل زمونږ دغه کورمې چې کوم مینهوال دي تا سره نو بس په دغې خبره او ښه خبره هم ده چې تنقید وشي ولې چې خبره پاکه شي او بیا د خلکو زړونه سپینې ده د خلکو د زړونه ډېر اسانه ګرانه باندې ګټل شي لکه استرارتل وایي چې یو نظم کې چې په سرو غرمو په تناره ودرېدل ډېر ګران دي د پښتنو ورونو خور زړونه ګټل ډېر ګران دي نو یو خو دغه تنقید زما لپاره ښه شو چې یاره خبره سپینه شو بل معلومات شو نو زه دغه د دې خبرې نه د 4 او د 12 ده خبره ووته دا 15 او 14 شو نو دې په منځ کې هم څه پاتې نه شو
نو زه وایم چې یاره که دغه به چا په دغې رنګ ورکړی نو مهرباني وکړئ دغه رنګ مه ورکوئ دې نه څه جوړ شي لکه یو اختلاف بل زما له دې خبرو سره څه کار نشته زما خو په شعر کې د امن خبره ده د مینې خبره ده د پښتون ولس غږ دی نو زه نه غواړم چې یاره د دې نه نفرت زما د شعر کم شعر نه البته دغه شعر به اوس هم زه که دا سپیناوی هم وشي خو بیا به هم زه دغه شعر د خپل غزل نه لرې کوم دا به بیا په دې کې نه وي خو بس بهرحال دا زموږ د ناپوهۍ بدبختي ده نو دا به زه بدلوم او بیا هم منیر جانه که څه داسې بیا ډېره مننه او نه زه ځینې خبرې په مزغو په زړه نه اخلم خو بیا هم ځنه مطلب داسې ناپوهان خلک دي چې هغې بغیر د څه دلیل او څه ثبوته ځینې داسې خولي نه الفاظ ادا کوي چې ستا سترګو نه وړاندې مونږ کې غلطي دا ده چې مونږ هغې دپاره مونږ معذرت غواړو نه هېڅ خبره هم نشته ځکه چې اخر هم خبره په دې تمامېږي ستا په خبرې خبره تمامېږي چې انسانان ډېر دغه زما شعرونه دي که نه چې ټول خلک پکې راغلی زما په خیال چې عربیان ټول ښکلي دي عجمیان ټول ښکلي دي زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي مقتدیان ټول ښایسته دي امامان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي که دي د لر که د بر افغانان ټول ښکلي دي که دي د لر که د بر افغانان ټول ښکلي دي منیر جان هم منم خو منیریان ټول ښکلي دي ځینې انسانان ټول ښکلي دي ډېره مننه ملګرو تاسو هم ډېر ښکلي دا و منیر تاسو ته د خپل شعر وضاحت وکړ امید لرو چې تاسو په پوهه شوي او زما له طرفه زموږ د کورمې چې کوم خلک دي هغې ته دغه پیغام ورکوو چې داسې یو معمولي شان خبرې ته دومره رنګ مه ورکوئ چې هغه د یو اختلاف طرف ته سړی بوځي ذهنونه بوځي نو دا دور دی خلک پوه شوي دي دا د مینې د محبت دور دی هغه نفرتګریو نه خلک اوس تنګ شوي دي د هغې هېڅ مطلب مقصد او معنی نه دی پاتې په دې دور کې نو مهرباني وکئ دا و منیر تاسو سره مخامخ کړ د دې خولي وینا تاسو خپله هم واورېده نو امید لرو دغه غلطفهمیانې چې کومې دا به ذهنونه لرې شي او منیر زموږ ورور دی زموږ ورور وي مونږ د دې شعر سره مینه لرو مونږ د دې نظم سره مینه لرو نو منیر جانه ډېره مننه خوشحاله اوسئ د وخت راکولو ډېره مننه آباد اوسئ